وایي څو به دې راتلو ته انتظار کوم څو پورې به دا د ګوتې شمار کوم هر ځل دې د بال له منځه وړی د څنګه به په تا باندې د بار کوم او وایي تا چې وینم ساه مې لنډه لنډه شي تا چې وینم ساه مې لنډه لنډه شي ګونګ شمه جانانه چې اظهار کوم او وایي ته که ستمګرې جادوګر یم زه تا که ستمګرې جادوګر یم زه زه ګورې په کاڼ زړه کې لار کوم ژوند د سراج تیر د بل په خوښه شو څنګه به ژوندون په خپل اختیار کوم السلام علیکم ګران مینوالو زه یم ساسا احمد سراج او تاسو ګورئ پروګرام زما د زړه اواز دا پروګرام موږ نن بیا په اسانه مشتراباد کې جوړ کړی دی په دې کې زموږ سره ډېر خواږه او درانه شاعران هم ناست دي چې په هغې کې زموږ سره زنان صاحب دی ایان صاحب دی او شعبان صاحب دی رضوان صاحب دی او شاعر صاحب دی او ارجو صاحب دی نظر کمیږي مینه لاله سیوا کېږي دا غزل به یې زلمی وي خو عزیز به بوډا کېږي د دې شعر نه پس به زه رضوان صاحب له دعوت ورکومه چې هغه موږ ته څو شعرونه وایي ستاسو ډېره مننه کوم ارمان سراج چې تاسو ماته په دې دومره درناوي کې موقع راکړه زه تاسو ته یو شعر ووایم خپل پلار خپل خوږ پلار یو شعر ورته ووایم چې ښکاري چې ځواني لاړه بوډا شومه نرم خوراک سخت راباندې ولګي ځان باندې چې ډېره خواري وکړمه ښکلی شم خو وخت راباندې او ته راغلی وي لاليه زه چې رالم نو ته تللی وي لاليه زه رضوان درله په منډو منډو رالم ته زما له تښتېدلی وي لاليه او دویم شعر درته وایم چې زما شعر دی په برګو کې منګکان ګرځي را ګرځي او په کوڅو کې هلکان ګرځي را ګرځي او یې رضوانه دال به چاته نه چې په ډوډۍ کې په برګو کې منګکان ګرځي را ګرځي او د پرمان کسکر یو نوی شعر مې زده کړلی لاړم لاړم د چوپالو ټل ته ډوډۍ مې وخوړه چوپالو ټل ته قسم د ډېره چې مزه یې راکړه چوپالو ټل ته داګانې بګې ستا د نارۍ نارۍ خندا به وشم د ژوند نه ځکه مزې اخلم چې زه څه شوتل نه یم چې بیا به وشم په دې شعرونو باندې زه ایان صاحب له دعوت ورکوم چې موږ ته یو څو شعرونه وایي बचपन की कल उम्रियाकारी करने ला अच्छा सर आमिना बाजारी में करने ला आज हम गुनाहगार हम पर रख पैमाने कसम मेरा बदिया न बदली में करने ला شعبان صاحب له دعوت ورکوم چې موږ ته څو شعرونه ووایي بیا چې نه یم نازونه به دې څو کړي بیا چې نه یم نازونه به دې څو کړي په وړو خبرو مه مرورېږه د زړه ورته ملت شته کونډه شتي بې تپوسه زه راځه پکې اوسېږه نه بعد به زه شاهین صاحب له دعوت ورکوم چې هغه موږ ته څو شعرونه یاد تکتور تسپید وای زال تکبید وای وخت بدل خوزي شپې ته بس خید وای امید لرم چې تاسو به دا پروګرام ډېر خوښ شوی د بل پروګرامه پورې ما ارمان سراج له اجازت راکړئ د لوی الله په امان